چې د مور ازار والی وي که نه اولیاء الله زبرګان څه چې پیغمبر راشي هم دغسې نشي کول. یو سړي زنګدن دی، اخري حالت دی، خلک ورته کلمه وایي لیکن په ژبې کلمه نه راځي، ډېر د پریشانۍ، ټول خلک پریشانه دي، کلمه نشي ویلی. خلکو پیغمبر راوغوښتو، پیغمبر هم ټرای وکړه، کلمه نه راځي په ژبه باندې. پیغمبر وایي د ده مور راوغواړئ، چې مور یې ورله راوغوښته وایي دا معاف کړه. ولې معاف کړم؟ ده خو زه ستړی کړی یم، ده خو زه پریشانه کړی یم، ده خو ما ته تکلیفونه را کړي دي، ده خو زما نافرمانه دی. پیغمبر ورته وفرمایل ستا د وجې نه ستا زوی جهنم ته ځي، که ته یې معاف نه کړې نو یې ځي، جهنم ته ځي. وایي لاړ دې شو، زه نه معاف کړم. پیغمبر صحابو ته وایي لرګي راجمع کړئ. وایي ولې راجمع کړي؟ بس وایي ستا زوی به کیسې زه منم، چې ته نه معاف کړې نو هلته بس یم زوځي راشه زه په دنیا کې سوځم. مور یې وایي نه لرګي مه راټولوه، زه یې معاف کوم. نو مور هغه زوی معاف کړو چې بیا ورته دوی کلمه وویله نو په ژبه باندې کلمه راغله او هغه لاړلې د دې دنیا نه. خبره مې دې پورې کوله چې مور دې خوشحاله کړي نه که نه نو پیغمبر هم څه نشي کولی. تاسو ولیدل په دغه حالت کې. نو یو درخواست کومه ده چې پیرانو پسې مه ګرځئ، عاملانو پسې مه ګرځئ، خپل بوډا پلار خپله مور تاسو له الله داسې یو قیمتي جوهر درکړی ستاسو په کور کې چې دا پیرم دی، دا ولی دی، دینه دعاګانې والی، د دعاګانو چې کم اصل ځای دی هغه تاسو پرېښی د بار ګرځئ په غلطو خلکو پسې. دوی خوشحاله کوي، وړې وړې تحفې وله ورکوي، وړو وړو خبرو دوی لاسونه اوچتوي، او چې دوی لاس اوچت کړو دعا یې لاړه نو اووم اسمان ته دې رسوي په دعا سره. ګورئ دا پاور اچلی دی الله پاک په دې په دعاګانو کې. چرې هم د دې زړه ما ازاروئ، دا یو پیغام نوجوانانو لپاره ریکارډ کوم. الله مو خوشحاله وباد.